چې الله تعالی دې د فلسطین د مسلمانانو حامي ناصر شي، الله د فلسطین د مجاهدانو حامي ناصر شي، دنیا کې ټول مجاهدان الله تعالی دې تایید او نصرت شامل حال کړي. او پروردګار عالم دغه صهیونیان څه ورته یهودیان ځکه نه چې یهودیان هلته موږ سره په احتجاج کې وي، په امریکا کې یهودیان موږ سره څه احتجاج کوي د ظالمانو خلاف، هغه وایي دا یهودیان دي نه، دا خو زاینست دي، او هغه وایي زاینزم دا مذهبي تصور نه دی، دا سیاسي تصور دی. څه دی؟ ځکه اصلي مذهبي یهودیان چې دي هغوی خو دومره دویګیری وي او دې ځای غټه کوپي په سر کړي، صحیح. بلکې زه کله کله چېرته سفر کوم د ایرپورټ کې دا اوس دلته راتلو نه مخکې 2 هفتې مخکې ایرپورټ کې روانم، نو دې یهودیان هغه ولاړو لوی لانګ کوټ یې چولی، لانګ کوټ یې چولی، نو چې زه څنګه راتېرم زما خو پټکې وي دغه جامې مې، نو هغې وایي السلام علیکم. چې وایي السلام علیکم، نو ما ورته وایي شبات شلوم، د هغې سلام دی شبات شلوم، ما شبات شلوم. ډېر خوشحاله شو. نو بار تقدیر هلته هغه مذهبي یهودیان هغه زمونږ په احتجاج کې زیات روان دي، د دوی خلاف احتجاج کې، ځکه د هغوی مذهبي عقیده دا ده، هغوی وایي د یهودو لپاره د تورات د فیصلې مطابق د حکومت تصور شته نه، ځکه هغوی وایي نحن المشردون، مونږ هغه یو شردنا الله باعمالنا، چې خدای زمونږ تشریف کړی دی په دنیا کې تس نس کړي یو، ځکه مونږ د خدای قانون سره مسخرې کړي دي. هغوی وایي دا حکومت هي غیر شرعي د تورات په اساس باندې. نو بس دغه ظالمانو ته به دا ووایو چې الله ظالمان په خپله کې په یو بل ولګي، صهاینه په خپله کې په یو بل ولګي، الله دغه مظلوم مسلمانان. او زه خو ورغلی وم د یروشلم ته، د هغه ځای مسلمانان د یروشلم ښار بالخصوص فلسطینیان هغه ډېر ښه مسلمانان خلک دي، دومره شریف خلک دي او دومره بهادر خلک دي چې زه ملګرو سره د مازدیګر لمونځ مې قبة الصخره کې وکړو. کوم ځای مې وکړو؟ کوم ځای چې نبي علیه الصلاة والسلام معراج ته تلو، نو بیا ډوډۍ مو نه وخوړه، ټول اوږي ونو، نو بیا بازار ته لاړو، نو بازار کې هلته زیاتره دوکانونه د فلسطینیانو دي، نو یو دوکان ته لاړو، نو ما ورته ویل تا سره د بیزې غوښه شته؟ بیا اوس به انتظام وکړو. نو ما څنګه وی نه پخ کړې مو ده شته را سره، نو ما که ته هغه لږ برابر کوې، بلکل برابر، بیا پیسې هم ډېرې په زور ورکړې، څه اضافي مو ورکړې، تاسو د خدای غریبانان یئ، د دې ظلم لاندې ژوند تېروئ، صحیح. مونږ غواړو تاسو سره هم سیانت هم ده. بیا چې راتلو اوس دغه د زړې زمانې د آدم علیه السلام د زمانې ښار دی، نو کوڅې تنګې تنګې دي، بازار کې داسې کوڅه تللی داسې تللی، پکې به کنفیوز شي، نو ته به وایې ګینې مخکې ځم او تللی به په وروسته. نو یو 2 کسان راغلل، نه مې تپوس وکړ، ما اقصا ته به څنګه ځو چې ماښام مونځ ورسو؟ نو هغې راته وی شیخ داسې به لاړ شي، نو ته هلته رایټ سایډ ته به لږ ورځئ، نو وی چې لاړ شي نو هلته 3 لارې راځي، نو په دې لیفټ سایډ، نو زه پکې کنفیوز شوم، ما دا خو رسېدل ګران دي. هلته یو ماشوم ولاړو، هغه ماشوم را منډه کړه، نو هغه ماته وایي انکل آی ویل ټیک یو ټو اقصا، ډېر فلوینټ انګریزي ویلی، آی ټیک یو ټو اقصا. نو ما ځان سره روان کړ، بیا راځه نو چې تلو، نو بیا مې تپوس ته کو، ما ته سکول ته ځې؟ داسې کمانډنګ طریقې سره وې. نو ما ورته یو سټډي عربیک لینګویج؟ یس دیټس مای لینګویج. نو ما انګلیش ایز ویل؟ دیټس وای آی سپیک ټو یو ان انګلیش. دې وجې تاسو سره انګریزي کې خبرې کوم چې انګلیش زمونږ هلته سبجیکټ دی. نو ما قصدن ورته وې مای واټ اباؤټ هیبرو، واټ اباؤټ عبراني، مای واټ اباؤټ هیبرو، وی نو. اوس چې داسې تلو نو هغه ځای یو 2-3 کوڼی وې بره ختلو په یو کوڅه کې، هلته 2 بندوق بردار صهیونان ولاړو، آرمي والا. نو ما سره یو وړوکی ونه بیګ وای کې ضروري کاغذات، بل ملګری هم راسره و، بل مولوي سره هم واړه واړه بیګونه. ریسرچ ما وټ فار سیکورټي. نو ګوره موږ ورته نه او هغه ماشوم چې و په 4 کلاس کې و، نو چې ما ورته ما وټ فار، نو هغه ماته وایي انکل give it to him, let them see what's there. هغه ورته هم داسې ګوري، خو دا ماشوم بلکل یاري ما یاره دا. نو ما ملګرو ته وایي دی د دې ظالمانو ظلم دومره بهادران کړي دي چې غصه به کوي دا سره مړی به مې نه، صحیح. نو مرګ ته هغوی ذهني طور تیاري. نو چې هغه پرس مرس یې وکته، نو بیا یې بند کړل چې موږ له راکول. نو هغه ماشوم ورته ډیډ یو فایند سمثینګ؟ وی څه هم پکې پیدا کړل، هغوی بلکل جواب نه ورکړو، بلکل وی ډیډ یو فایند سمثینګ. بیا چې اقصا ته لاړو، نو هلته دا سپین ګیري څوک کرسۍ کې ناست دي، هغه خلکو یو خوی مې خوښ شو، خبرې په مسجد کې بلکل نه کولې، ناست دي
یا خو بالکل خاموش ناست دي یا تلاوت کوي. خو چې بیا د مانځه وخت شو نو خود مشران په دې لومبي صف کې نو موږ په دې دویم صف کې ولاړ عام مشران رستو شو او موږ ته وی تاسو مخکې راشئ. موږ نه بس تاسو دلته. لا 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 نحن من هنا نصلي هنا في الصف الاول انتم ضيوفنا وضيوف الرحمن. تاسو د رحمان ملمانه یې دلته وړاندې راشئ په دې لومبي صف کې ودرېږئ. نو الله تعالی دې د هغوی اعانت وکړي، خدای دې د هغوی نصرت وکړي، الله تعالی دې هغوی آباد او ښاد کړي. ځکه هغوی د بیت المقدس حفاظت کوي. د بیت المقدس حفاظت زموږ د ټولو مسلمانانو ذمه داري ده، خو زموږ په نیابت باندې هغوی کوي. الله تعالی ظالمان په خپله کې په یو بل ولګوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.